په دې ژبه به شکایتونه نه کوي چې بس هر ځای کې ناست دی او بس داسې تاوانونه مې وکړه او داسې وشو. هر چاته چې کښېني شکایتونه کوي، ګیلې کوي د خپلې زندګۍ نه، ډېر په تنګ. صبر څه ته ویلی کېږي؟ چې درې خبرې پکې داسې مصیبتونه، داسې امتحانات او داسې تکلیفات راشي، موږ مسلمانان به څه کوو؟ صبر به کوو. صبر به کوو. صبر څه ته ویلی کېږي؟ یو خو اسې د خولې صبر وي چې بس صبر وکړو، بس صبر دی. نه عزیزانو، امام ابن القیم رحمه الله هغه د دې صبر ډېر ښایسته تعریف کړی. د صبر ډېر فضایل په دې قرآن او په حدیث کې دي، وروسته به لږ شان بیان کړو. خو اول صبر زده کړئ چې صبر څه ته وایي. صبر دې ته ویلی کېږي چې حبس النفس عن التسخط بالمقدور، چې په زړه کې به د الله فیصله بده نه ګڼي. پتا تکلیف راغی، په دې زړه کې به د الله نه خوشحاله به چې رب د طرفه په ما راغلی، زړه کې به خوشحاله. دویم وحبس اللسان عن الشکوى، په دې ژبه به شکایتونه نه کوي چې بس هر ځای کې ناست دی او بس داسې تاوانونه مې وکړه او داسې وشو. هر چاته چې کښېني شکایتونه کوي، ګیلې کوي د خپلې زندګۍ نه، ډېر په تنګ. او دریم وحبس جوارحه عن المعصیه، دا بدن به د ګناه نه را کنټرولوي. دا به نه وي چې زه داسې مصیبتونو کې یم، زه ټول ګناهونه کوم، زه نورم د الله نافرماني کوم. بعضې خلک داسې وي چې لږ غوندې عذاب پرې راشي، ټول نیک اعمال پرېږدي. زما عزتمندو، صبر څه ته ویلی کېږي؟ چې درې خبرې پکې. اول په زړه کې به د الله فیصله بده نه ګڼي، د زړه نه به ته خوشحاله. دویم دا ژبه چې دا به کنټرولې، په دې به شکایت نه کوي مخلوق ته، همیشه به وایي چې الحمدلله، په دې د الله شکر، د بدو نه به تر شته. او دریم دا خپل بدن به نورم د الله په عبادت کې استعمالې، نافرمانی به نه کوي چې بس اسم په ما راغلی ده بس زه نور د الله بندګي نه کوم. دې ته ویلی کېږي څه شی؟ صبر. نو چې کله صبر کې دا درې خبرې موجود شي، دغه صبر قرآن او حدیث زموږ نه غوښتلی. قرآن کې چې الله رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنو، اے د ایمان والاو که ایمان مو راوړی وي، استعینوا بالصبر، صرف ګره په منځونو باندې اس خلاصېدی نه شئ، صرف په روژو نیولو په صدقاتو کولو باندې نه، بلکې په تاسو به امتحانات راځي، په تاسو به سیلابونه راځي، عذابونه به راځي، بیماریانې به راځي، ټینشنونه به راځي، قرضونو تاوانونو سره به مخ کېږئ. نو صبر کوئ. استعینوا بالصبر والصلاة، د ټولو نه اوله فارموله دا ده چې صبر وکړه. صبر معنا ځان کنټرول کا، ګوره شکوا ونه کې، ګیلا ونه کې د الله نه، په ژبه باندې ګیلا ونه کې، د زړه نه ته دا د الله فیصله چېرته بده ونه ګڼې، دا بدن د الله رب العالمین په معاصیو په نافرمانیانو کې استعمال نه کوي. نو الله وایي استعینوا بالصبر. او چې کله دا تجربه مو کوي چې معمولی غوندې تکلیف در باندې راغی، لږ ورته ځان ټینګ کا، د سر درته هسې تجربه وکړئ یا نورو بیماریو ته، دا 2 ورځې 3 ورځې خپله ښه کېږي. که ته دوایي ونه خورې، خبرې مطلب دا نه چې علاج به نه کوې، علاج کوه، خو که صبر وکړو، یقین دې په الله مضبوطي، بغیر د دوایي دې الله رب العالمین ښه کوي چې ته په دې آیات باندې عمل کې. او چې کوم سړی عزیزانو صبر کوي، د هغې دپاره قرآن کې الله تعالی فرمایي چې ډېرې ښې بدلې. الله رب العالمین قرآن کې فرمایي چې بندگانو چې ایمان مو راوړی وي، د ایمان سره ګوره امتحانونو ته تیار شئ. کم امتحان نه دی رب العالمین مونږ ته وښایه، مونږ ته یو راوښایه ربه چې مونږ پوه شو، هسې نه چې مونږ په پرچه کې پیل شو. الله رب العالمین مونږ ته راښیي. فرمایي ولنبلونکم بشیء من الخوف، امتحان به در باندې راولم، کله کله به ویره به در باندې راشي، اعلان به وشي چې بېګا د شپې له به په تاسو سیلابونه به راځي. څومره یره ده، زلزلې را روانې دي، عذابونه را روان دي، د دشمن حمله ده ستا په ملک باندې، د دې ځای نه وځئ، دا ویره به هم در باندې راځي. والجوع، کله کله به در باندې ولږه راځي، پیسې به در سره نه وي چې ځان له څه واخلې، غریب به فقیر. دا فقر او غربت دا هم د الله د طرفه امتحان دی. ونقص من الاموال، کله کله به خرچه در سره ختمیږي، دا ټول د سره طرفه دی الله طرفه. نقص من الاموال والانفس والثمرات، کله به د ورور مړ کېږي، کله به د پلار مړ کېږي، کله به د خاندان کې څوک مړ کېږي. والثمرات، د ځمکې آمدنۍ به کمیږي، هر څه به ګران شي. دا ټول امتحانونه د چا د طرفه دي؟ الله وایي دا در باندې زه کومه.